السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجمن تاسو ګورئ چې فورشن شل په دې ویډیو کې موږ د ویلیمز الیګیټر برغه کې کوم دا کوم رقم انډیکیټر دی د په استفادې سره موږ پروفیټیبل ټریډ څنګه شو لاس او څنګه ساتلی شو راځي چې خپل ویډیو سٹارټ کوو. ویلیم الیګیټر نوم نه معلومیږي چې الیګیټر چې دی مگرمچ ته مگرمچ خو ان شاء الله پیژنئ چې حیوان دی. مگرمچ نوم ورکړی مگرمچ په شان د درې خطونه ژبه شونډې او غاښونو مثال ورکړی دی. دا به څنګه اپلای کېدل د ویولي کوي WILLIMS او سی شو دا دی GATORS دا دی الیګیټر ویلیمز الیګیټر به څنګه کلیک 8485 آیرو چې کاری نوم د بخیل کوي زه tradingview.com کوم څنګه چې کلیک کې دا شاده به اپلای شو په چارت باندې صحیح شو. دې سیټینګ ته تاسو سره ګوره او سیټینګ تاسو سره وګورئ. سیټینګ دا نمبر یې ګوره جا شو 30 شو لیپ شو دا درې بیا دا ماغه دي نو جا 30 لیپ شو جا ژبې ته وایي ټیټ غاښونو ته وایي او لیپس چې دی شونډو ته وایي. صحیح شو. نو دا د مگرمچ مثال یې ورکړی دی. نو دا سیټینګ یې به ګوتې نه وایي سیټینګ همداسې پرېږدئ که تاسو سټایل میل دا د ختمه سټایل بدلوئ دې ځینې بدلوی شئ خو زما دا ټول سیټ اپ مکمل څنګه چې دی همداسې پرېږدم ډیفالټ نه څنګه چې دی. صحیح شو. ښه دې اوس دې کې سټریټجي څنګه اپلای کېږي سټریټجي اوس داسې اپلای کېږي سی به سټریټجي ته غوږ نیسئ چې سټریټجي کې پوه نه شئ بیا کنفیوژن درته پیدا کېږي بیا مکمل ویډیو چې ونه ګورئ تاسو سره مشکل نه حلیږي په دې سټریټجي په دې انډیکیټر صحیح نه پوهېږي خو ویډیو سره مکمل وګورئ تر څو پې صحیح پوه شئ. ښه څنګه اپلای کېږي ګوره ګوره لنډ درته ځو یم ډېر کنفیوژن به نه وي. دا شین خط چې ګورئ شین خط څه شی دی شین خط دا رنګ دلته ګورئ که نه رنګ موږ سره دا شین خط کوم یو شین خط موږ سره دی شین خط موږ سره څه شی دی ګوره دلته زه ګورم دې ته سیټینګ ته بیا ځم. شین خط موږ سره چې دی لیپس دی شونډې دي. صحیح شو. شونډې دي نو شونډې چې دی موږ لیپس دا شین خط شونډې دی تاسو سره که مطلب بل رنګ یې نو ځکه تاسو ته وایم لیپس دا لیپس به وګورئ لیپس شین رنګ دی لیپس شو دا د لیپس 15 دی دلته او دلته لیپس 3 دی. نو دغه وګورئ سټایل وګورئ شین رنګ کې لیپس یې ورته لیکلی مخامخ نو لیپس چې دی شونډې چې دي شونډې دلته موږ په شین رنګ ښودلي نو شونډې چې دی مهمه شونډې دي چې دا کوم خوا ځي هغو غاښونه او ژبه دواړه هغې خوا ته ځي او هلته موږ ته ټریډ میلاویږي. صحیح شو. نو دې کې سټریټ څنګه موږ پیدا کوو نو ځکه اول خو مې ورته ویلې چې شونډې شین خط لیپس ته به لیپس بین یا لیپس خط ته به تاسو ګورئ او تعقیبوئ چې کله دا کراسینګ کوي کراسینګ که بره کوي نو اپ ټرینډ که ډاون کوي ډاون ټرینډ دپاره به سیل کوو. نو اکثریت ما درته مخکې ویډیوګانو کې مې ویلي چې اپ ټرینډ کې به بای پیدا کوئ ډاون ټرینډ کې به سیل پیدا کوئ. نو چې کله اپ ټرینډ مارکیټ روان وي نو بیا هغې وخت کې چې کله دا شونډې یعنې دا شین خط لاندې نه دا نور خطونه کراس کړي نو بای ټریډ به لګوئ په اپ ټرینډ کې به بای کوشش کوئ بای به پیدا کوئ او که ډاون ټرینډ نو کله چې شین خط بره نه کراسینګ وکړي دا نور خطونه کراس کړي نو بیا به هغه ځای کې سیل کوئ او سیل به او بای به کوم ځای کې کوئ سیل بای چې کوئ ګوره دا پوزیشن دی ګوره دلته یې کراسینګ کړی دلته یې شیک کړی کراسینګ کړی زه به دا ختم صحیح شو. دا رنګ به ورته لږ ذره چینج کړم رنګ به داسې دا رنګ به کړو. صحیح شو. دا رنګ شو ګوره دلته تاسو وګورئ دلته تاسو ته خیال دی دلته ګوره په دغه ځای کې کراسینګ کړی. صحیح شو. دې ځای کې کراس کړی دی په دې ځای کې کراس کړی دی موږ ټریډ چېرته لږ ګوره شین خط دې ځای کې کراس کړی دا دی. صحیح شو. زه به پنسل دلته راوالم دا شین خط چېرته کراس کړی په دې ځای کې کراس کړی نو موږ ټریډ چېرته لګوو چې ښه دا کراسینګ پوره کړي او دلته یې دا بل هم کراس کړي نو دا ګوره دواړه یې کراس کړل. صحیح شو. دا ګوره دې پوزیشن کې دلته یې دواړه کراس کړل نو زموږ ټریډ دلته جوړېږي چېرته جوړېږي په دې پوزیشن کې زموږ د بای ټریډ جوړېږي. بیا لږ لاندې راغلی دا د دې پوزیشن بیا باره تللی خیال هم دی او ډېر غټ پروفیټ یې موږ ته راکړی. نو پوه شو انشاءالله په دې خو پوه شوي چې ډېر ایزي دی نو څه مشکل پکې نشته. شین خط چې لاندې نه یعنې بای ټریډ به موږ پیدا کوو. شین خط چې لاندې نه راغی یو سور خط یې کراس کړی بل آبي رنګ کې یعنې بلو کلر یې کراس کړی دې نه پس ته مارکیټ نور باره امکانات ډېر لري نو موږ د بای ټریډ موږ چېرته میلاو شو دې ځای کې موږ ته کراس راکړی په دې ځای کې کراس ورکړی دا دی ور دې ځای کې دا دواړه خطونه کراس کړي نو په دې کینډل کې څه شی کوو موږ په دې کینډل کې موږ ټریډ لګو دلته هم لګوی شو هر ځای کې خیر که لږ مارکیټ دلته ډاون راغلی دې ځینې بوم کړی بره تللی دې ځای پورې ښه پروفیټ یې ورکړی دی. صحیح شو. انشاءالله په دې خو پوه شوي زه به درته دا ګوره ټریډ دغه مکمل دا ګوره دې ځای کې موږ ټریډ لګو سټاپ لاس چې دی موږ مطلب دې ځای کې هماغه زوړ کم کراسینګ چې مخکې کړی هملته سټاپ لاس ورکوو یا که تاسو څه سټاپ لاس ورکولی شئ خپل سټاپ لاس انتخاب کړئ او د همدې په دوه چنده
دوه چنده موږ چیک کوو دا ګوره دوه چنده دا دی دوه چنده موږ خپل ټیک پروفیټ الو و دې پورې چې مارکیټ راغی دا موږ دلته پروفیټ واغوسو حالانکه چې دینه نور هم بره دا دې پورې تللی دی خیال هم دی دې پورې مارکیټ دا دی تللی نو موږ صرف هماغه لږ پروفیټ واغوستو خپل ټارګټ موږ تیار مخکې نه په نښه کړی نو هماغه کې موږ کراسینګ وکړې لاړو ووتو صحیح شو انشاءالله به دې خو پوه شئ دا د بای پوزیشن و بای پوزیشن و صحیح شو ایزي دی انشاءالله دومره مشکل نشته صرف شین خط لاندې نه کراس وکړې برایډ لاړو دې کې موږ ټریډ وکړو او دا دی بوم صحیح شو نو انشاءالله دغه شی دی دا یو شو بل سیل والا څنګه پیدا کوو سیل ته اوس ګورئ سیل د څنګه پیدا کوئ سیل به داسې سیل هم همدا شانته دی مخکې مې ورته ویلی چې سیل هم همدا شانته پیدا کوئ چې کله شین خط بره نه کراس وکړي لاندې دوه خطونه کراس کړي نو بیا به تاسو سیل لګوئ لکه دلته وګورئ تاسو دې ځای کې مو وګورئ دې ځای کې څه شوی دی دې ځای کې څه کړی دی دې ځای کې دې خطه دې څه کړی دلته یې کراسینګ کړی دی دا کوم ځای دی ګوره دا خط دې ځای کې دا دی دلته یې دواړه کراس کړي صحیح شو دلته تاسو ګورئ دلته یې دواړه کراس کړي دي دواړه کراس کړي دي نو دلته تاسو پوه شئ چې مارکیټ اوس امکان لري چې ډاون لاړ شي نو دلته تاسو په دې ځای کې څه کولی شو سیل کولی شو دا وګورئ دې ځای کې بیا لږ بره تللی او دا وګوره فول ډاون تللی دی نو تاسو ماشاءالله څومره ښه پروفیټ اخیستی شئ دلته به تاسو سره صحیح ټریډینګ دغه جوړ کړم دلته ګوره دلته مطلب موږ سیل کوو د موږ سټاپ لاس چې دی دغه دی زور دغې ته دغه ځای موږ سټاپ لاس شو پروفیټ زموږ 1/2 1/3 ټولو کې چې زه په دې کې موږ 1/3 انتخابولی شو خیال هم دی دا بیا تاسو سټاپ لاس او ټیک پروفیټ خپل پلان جوړ کړئ او څومره چې پروفیټ اخیستی شو یعنې دې نه نور هم لاندې تللی نو موږ 1/3 دلته پروفیټ بوک کې او لاړو ګوره موږ سټاپ لاس دلته دی سټاپ لاس یې بیخي نه دی هیټ کړی لاندې لاړو صحیح شو نو په همدې اساس سره اوس په دې کې یو بل تخنیک دی دغه تخنیک هم ډېر مهم او اساسي تخنیک دی چې تاسو بعض وخت کې کنفیوز کیږئ چې دلته اوس موږ ټریډ په دې کې موږ دا ګوره ټچینګ یې ډېر زیات کړی دلته هم کړی دا دلته هم کړی دی صحیح شو دلته ګوره دې ځای کې هم څو دفعې ټچ کړی دا ګوره مارکیټ سایډ وې هم تللی دی نو دلته اوس تاسو کوم ځای کې ډېر باوري ټریډ تاسو کوم ځای کې اخیستی شئ کوم ځای کې چې مطلب مارکیټ چې کله ټچ شو دا څه ورته وایي شین کینډل دا نور کراس کړه صحیح شو شین خط چې دی د شین خط دا نور کراس کړه چې کراس یې کړه دې نه بعد دا خطونه وګورئ تر دې ځای پورې که ټریډ به هم نه لګوئ بیا په دې ځای کې ښه په ارامه دې ځای کې ټریډ لګوئ نو په ارامه حوصله باندې صحیح شو څنګه دې ځای کې ټریډ که لګوئ بیا دې ځای کې که بیا ټریډ لګوئ څه مشکل نشته دی دې ځای کې به هغه دی څومره ښه پروفیټ یې دلته مور کړی صحیح شو نو تاسو دې ځای کې کنفارمیشن خاص خبره به چې دا کې به وایي چې دغه خطونو منځ کې د دې خطونو منځ کې شین سور آبي رنګ کې یعنې بلو کلر دا ټول رنګونو منځ کې ګوره سپیس څومره چې ډېر سپیس یې هغومره ښایي څومره چې ډېر سپیس یې هغومره ښایي چې کله سپیس راوړوکی شي وړوکی کېږي وړوکی سپیس کې دا د ټریډ کولو ساحه نه ده دې ته سایډ وی مارکیټ هم ویلی شو دې نه موږ د دې انډیکیټر په ترو باندې که چېرې خطونه ډېر څنګ په څنګ لاړ شي نو هغې ته موږ سایډ وی مارکیټ ویلی شو په هغې کې موږ څه نه کوو ټریډ نه کوو انشاءالله په دې خو پوه شوې که نه انشاءالله ډېر ایزي دی څه مشکل پکې نشته دی صرف شین خط چې لاندې نه بره کراس وکړي بای کوشش به کوئ بای به پیدا کوئ او چې د بره نه لاندې کراسینګ کوي لاندې نه بره نه لاندې کراس کوي نو سیل به کوئ او همدا شانتې ډېر کنفارمیشن چې یالی نو کله چې دا کراسینګ وشي هغې نه بعد چې کله دا خطونه لنډ ساده پښتو خطونه دا خط شو د دوی په منځ کې دا کمه مسافه چې دلته ده دا لږ زیاته جوړه شي څنګه چې زیاته جوړېږي څومره چې مسافه زیاتې هغومره مطلب که بای ټرینډ اپ ټرینډ روان وي نو هغومره به اپ ټرینډ ډېر ځي او که څومره مسافه ډاون ټرینډ کې زیاتېږي هغومره به ډاون ځي لکه دلته تاسو ته به زه وښیم چې ډاون ټرینډ کې دا خو اپ ټرینډ مثال شو څومره چې مطلب وګوره اپ ټرینډ دا مارکیټ ډېر تللی دی نو زه به ډاون ټرینډ دلته ما پیدا کړم دا دې ځای کې موږ ګورئ ډاون ټرینډ وګورئ خیر دا خو لږ وخت لپاره ډاون ټرینډ تللی خو دلته بیا هم تاسو کتی شئ ګوره دلته لږ زر راغلی دی تاسو دلته خیال وکړئ دلته ګوره کراسینګ کړی که دې ځای کې تاسو ګوره مارکیټ دې نه بعد لږ ګوره نو شروع کړې ده لږ زره سپیس یې اخیستی دی د خطونو د بینډس یا د خطونو
د الیګیټر خطونه چې دی لږ سپیس اغستی نو تاسو دې کې هم خسته ټریډ کوی شو دلته وګورئ بیا دلته بیا څومره سپیس اغستی مسافه څومره ډېر رالي هغومره تاسو کنفرمیشن زیاتیږي چې دا مارکیټ نور هم هغه هماغه ټرینډ خواته ځي څومره مسافه زیاتې ټرینډ هماغه خواته ډاون ځي که ډاون ټرینډ کې مسافه زیاته علي دا خطونه منځ کې دا خطونه مسافه زیاته علي نو تاسو پوهیږئ چې مارکیټ نور هم ډاون ځي که مسافه همداسې بره خواته ډېر علي نو پوه شئ چې مارکیټ اپ ټرینډ ته ډېر به ځي نو انشاءالله دغه باندې پوه شئ کله چې نږدې کېږي وله سایډ وی مارکیټ جوړېږي نو دې ځای کې تاسو به کله چې مارکیټ خطونه ډېر زیات څنګ په څنګ تېرېږي نو هغې ځای کې ټرینډ نه ځان ساتئ ټرینډ مه کوئ الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شوي یې که بیا هم نه پوه شوئ کمنټ کې پوښتنه وکړئ کمنټ کې وټساپ نمبر هم وغواړئ وټساپ باندې په سره مو وغږېږو انشاءالله تاسو مشکل به په اسانۍ سره حلېږي بیا هم که نور هم تفصیلي ویډیو په دې غواړئ نور بله ویډیو هم پرې جوړه کړو او ویډیو تر پای سره انشاءالله بار بار وګورئ چې ښه صحیح پرې پوه شئ تر څو تاوان نه بچ شئ او پروفیټیبل ټریډونه جوړ کړئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله